سلامونه او نیکې هیلې هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. په 15م درس کې به درته د لغاتونو برخه کې معلومات وړاندې کړم. words section د لغاتونو برخه. small کوچنی، small کوچنی، big لوی، big لوی، old زوړ یا بوډا، old زوړ یا بوډا، young ځوان، young ځوان، tall لوړ، tall لوړ، short لنډ یا کم، short لنډ یا کم، thin نری ډنګر، thin ډنګر نری، pet چاغ، pet چاغ، cold یخ ساړه، cold یخ ساړه، hot ګرم، hot ګرم، dirty خیرن ناپاکه، dirty خیرن ناپاکه، clean پاک، clean پاک، thick ډبل، thick ډبل، long اوږد، long اوږد. دا و د انګلیسي 14 لغاتونه چې ما تاسو سره شریک کړه. هیله لرم چې یاد معلومات به مو خوښ شوي وي.